د وینا مطابق خبرې وکړي نو سبا خو به بار هغه وځي که نه نو هلته خو بیا زما سوچ مطابق خبرې به نه کوي هلته خو بیا حقیقت وایي د هغې هغه خلک خو زموږ پروګرام ګوري د هغې ته ضرورت هم نشته ولې چې هغې هر ځای کې خپل علاج کولی شي پیسه ولګولی شي چې وسې دي نو د هغه ټایم خرابول نه دي پکاره چې د خپلو پیسو لپاره داسې نه شو کوم کولی چې یو جي دته ضرورت دی او بلکل دی به وي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکي مهربانه ذات دی. په دا وخت زیډ کې فاونډیشن کې موجود یم را سره ولاړ ادا شاه زلمي چې یو ښه سوچ کړی د پښتنو دپاره د هغه بچو دپاره چې کوم په نشه کې ککړي دوی ورته د منشیات هسپتال چې کوم دی ولاړ چیرمن زیشان خان او ام ډي عرفان خان دو د دې علاقې دپاره یو ښه سوچ وکړو. دا ټول ناول خو د دې علاقې دپاره د دې خاورې دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دوی کې داسې شاه زلمي ووتل چې هغوی د نشې خلاف ودرېدل. بیا زموږ دپاره زموږ پښتونخوا دپاره هم د فخر خبره ده چې دا شاه زلمي ووتل او هغوی د دې علاقې نه د نشې ختمولو چې کوم سوچ دی وکړو. د چیرمن زیشان خان سره به هم خبرې کوو د عرفان صاحب سره به هم خبرې کوو د لمونږ سره اوسئ. زیشان بھائی د ټول ناول خو پروګرام کې درته هرکلی ستړي مه شئ. ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او دا ډېر قیمتي ټایم موږ له وویشتو ټولو نه مخکې خو ډېره مهرباني او ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم په دا ښه سوچ باندې چې تاسو دومره ښه سوچ وکړو د دې علاقې دپاره. زیشان بھائی دا راته ووایه چې دا سوچ څنګه راغی د هسپتال دپاره؟ دا خو جي د دې هسپتال سوچ خو زه به تاسو ته ووایم چې دا یو 2 کاله مخکې نه زما پلانینګ و خپل ذهن باندې ولې چې مطلب ما باندې خپل هم داسې دغه تېر شوي دي چې ما ته هغه احساس راوچت شوی وه او نور خو به بس شارټ جواب در کوم ولې چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو حاجي صاحب راغلی و هغې ته هم ما ویلي وه چې زه مطلب د دې شي زه مطلب پیله دل دې کمرې ته را مخامخ شوی یم هغه هم د دې مقصد دپاره چې څه څوک مې نشته خو د دې خاطره چې یاره د دې په ذریعه خلکو ته چې کوم ما مطلب هغه سہولت یا بېوسو خلکو حق دی هغې دپاره ما دا کار کړی دی چې هغې ته دا پیغام زما ستاسو په دې کمرې باندې ورسي. زیشان بھائی دا هم راته ووایه چې یاره یو بیمار باندې خرچه چې کم دی دا زیاته راځي هغه غریب وي هغه تاسو ته ووایي چې یاره زه به تاسو ته میاشتې چې کم دی که نه 3 میاشتې علاج زه به تاسو ته 3 میاشتې 10,000 15,000 روپۍ درکړم نو تاسو به هغه ارینج کوئ یا به خپل هسپتال کې هغوی له حصه ورکوئ که نه تاسو به هغوی لګئ؟ یاره جي زه خو همدا وایم چې ګوره چې ما سټارټ دا غشتی دی او دا ما وینا کړی چې یاره دا د بېوسو او د غریبو خلکو دپاره ما جوړ کړی دی صحیح ده چې د چا وس نشته هغوی به دلته راځي او علاج به یې مونږ کوو صحیح شو چې چا وس وي نو هغه خو بیا مطلب زمونږ د هغې هغه خلک خو زمونږ پروګرام ګوري د هغې ته ضرورت هم نشته ولې چې هغې هر ځای کې خپل علاج کولی شي پیسه ولګولی شي چې وسې دي. دا مونږ مین مقصد دا دی د دې ویډیو چې یاره دا هغه خلکو ته دا پیغام ورسي چې کم مطلب دې وخت کې داسې یو سوچ باندې مطلب همدا یې سوچ چې یاره داسې یو د هغوی چې زمونږ فری علاج وشي او هغه خپل ذهن کې هغوی نو مونږ وایو چې هغه خلکو ته زمونږ دا آواز ورسي چې بلکل دا د حقیقت د هغوی هغه چې کم د هغوی د بېوسو خلکو او د هغوی هغه سوالونه چې کم دواګانې هغه الله قبولې کړي او واقعي کې حقیقت کې دا چې هغه کولو شوه زمونږ خپل کم وس دی ما دا وکړل او هغه خلکو دپاره چې هغه خلک به انشاءالله راځي او دلته به یې مونږ علاج کوو. د یو مریض به تاسو دلته څومره ټایم ساتئ جي؟ مونږ خو جي بس خپل 3 میاشتې دی خپل ټایم دی د ډاکټر د وینا مطابق ولې چې زما هسپتال ما دا جوړولو دا مطلب داسې نه چې یاره هغې راول او دلته یې بند که هغه ما ته د ډېرو هسپتالونو اوس رو خبر راځي که نه ما ته په خپله دې پته نشته په خپله مې نه دي کتلی خو د خلکو وینا مطابق ولې چې ما سره کم مریضانو ایډمټ دي ورسره نو هغې نه زه هغه معلومات او هغه خبرې اترې کوو نو هغې ما ته ووایي چې یاره هغه هسپتالونو کې داسې سیسټم وي داسې نو د هغې په دغه باندې ما ته اندازه ولګېده چې یاره واقعي هغه هسپتالونو کې څه کېږي نو مطلب د ډاکټر تاسو ته ما د ډاکټر خبره کوله چې زما چې کم ډاکټر دی ډاکټر اسرار نوم یې دی د دماغو ډاکټر دی زه به درته پښتو کې ووایم ولې چې هغه انګلیش کې هغه سایکاټریسټ چې کوڅه دی هغه شیزونو باندې زه نه پوهېږم نو زه به درته پښتو ساده الفاظو کې ووایم چې هغه د دماغو ډاکټر ورته مونږ وایو پښتو کې نو هغه الارش هسپتال کې دی باقاعده ګورمنټ جاب باندې موقع باندې سروس باندې دی هغه زما د هسپتال کې ما سره خبره راښه شوې ده انشاءالله زما د مریض علاج د هغې په ترو کېږي
او ویکلی کې یو ورځ هغه ماله به راځي مکمل چیک اپ غټ ډاکټر دی هغه کم میډیسن دي ته ضرورت یې مونږ ته به ټول یو پیشنټ به چک کوي مونږ ته به وایي چې دې پیشنټ له به دا دوايي ورکوي دله به دا دوا ورکړی نو مونږ انشاءالله هغه به تاسو بیا ګورئ په خپله چې راشي ډاکټر ته خو نن نشته او د هغه ولې چې د هغه ورځ نه ده نن چې کله راشي انشاءالله تاسو به هغه ټایم مونږ بیا راغواړو هغه سره به هم تاسو خبرې وکړئ او د هغه د وینا مطابق هغه وایي چې مونږ کنډیشن ته ګورو د انسان صحیح خو د هغه وینا مطابق 3 میاشتې زمونږ کور چې خو فرض خو یو سړی مطلب مونږ ګورو چې 2 میاشتو کې کلیر شو نو زمونږ دغه کې دا نشته چې یو 10,000 روپۍ فیس مونږ دنه الو او 3 میاشتو له حسار کاله که نه کلیر نه دی به هغه خو خدای دې کړي چې یو میاشت کې دی کلیر شي زمونږ طرف نه د ډاکټر صاحب مطابق نو هغه به زه پرېږدم خو هغه کور والی ما ته وایي چې نه حسار کې نو نه چې هغه کلیر وي نو ما ته دا نه دي پکار چې هغه د پیسو دپاره زه حسار کوم بس نه دې سیټ نه دی نه کور والا به زه راغواړم هغوی ته به وایم چې زمونږ نه کلیر دی اوس تاسو هسې اشاره وی نو دا مونږ مطلب تاسو به دې باندې مونږ نه خفه کېږئ تاسو خپل پیشنټ بوځئ ولې چې دا ډاکټر مطابق یو انسان کلیر دی نو د هغه ټایم خرابول نه دي پکاره چې د خپلو پیسو دپاره داسې نه شو کوم کولی چې یو جي دته ضرورت دی او بلکل دی به وي ذیشان بھائی دا هم راته ووایه یو کس داسې وي چې هغه د اسپتال نه علاج وکړي چې کله بهر واوړي هغه واپس بیا په نشه باندې راشي دا وجه څه وي ښایي ښه دا خو داسې مطلب داسې یو کوېشن تاسو وکړو چې زما چې کم سوچ دی او زما په سوچ مطابق هغه چې دی نو مطلب زه دا نه وایم ډېر خلک خو دا وایي چې یاره زمونږ اسپتال کې راشئ نو داسې به کېږي او بس دلته نه 3 میاشتو علاج وکړي نو بس تاسو کس په کلیر یو بس بېغه به داسې نه زه خو ورته د خپل سوچ مطابق وایم چې زما اسپتال کې به 3 میاشتې علاج کېږي زه به ورسره خپله خواري کوم زه به ورسره چې کوم زما کوشش چې ښه خوراک ښه میډیسن ډاکټري زما به چې کم فرض دی زما طرف نه به هغوی ته پوره هر څه ښه برابر میلاویږي ډاکټر دوايي میډیسن کانا بینا رهایش لامبل اوبه هر یو شی انشاءالله هغه به مونږ درته ویم نه هغه به بلکل زما چې کم پیشنټ مونږ نه فارغېږي هغوی به باقاعده تاسو به بارم خبرې پته نه پاتې کېږي دلته سرانسر کې هغوی زما د وینا مطابق خبرې وکړي نو سبا خو به بار هغه وځي که نه نو هلته خو بیا زما سوچ مطابق خبرې به نه کوي هلته خو بیا حقیقت وایي نو د مطلب دروغ هېڅ شرۍ نه پټېږي هغه یو نه یو ورځ خامخا ښکاره کېږي نو ځکه زه چې څه ویم نو زه داسې لګیا یم چې مطلب ما نه یو سړی لارم چې نو انشاءالله چې بار وبارم چې څوک معلومات او تپوس کوي نو چې څه مې ویلي هغسې به وي تاسو لا بیا راځو تاسو اخري کې پیغام هم ورکړئ عرفان ایم ډي چې دا کم اسپتال دی زیډ کې فاونډیشن د دې چې کم دی دا چې کله ذیشان بھائی اسپتال کې نه وي دا یو پیشنټ پسې ځي یو مریض پسې ځي نو عرفان خان چې کم دی دا به دلته اسپتال کې موجود دی د دوی نمبر به هم په سکرین لګېدلی وي د دوی سره هم یو څو خبرې کوو نو بیا راځو ذیشان خان له عرفان بھائی تاسو څنګه یې ښه الحمدلله شکر عرفان بھائی دا راته ووایه چې تاسو څنګه سوچ راغلی یار د ذیشان په شانتې یو کس سره تاسو ملګرتیا او هغوی سره په دې خدمت کې ودرېدل دا داسې سوچ رالی چې ذیشان ډېر وخت نه په دې اسپتال باندې کار شروع کړی دا غریبو خلکو دپاره مطلب دې کې تقریبا 8 میاشتې ولګېدلې 8-9 میاشتې 10 میاشتو پورې ولګېدلې دا کار کولو نو هغه ټیم نه دې سره زه کار مطابق لګیم چې څه مې وس کي پوه شوې یو خدمت په ترو باندې ولې چې ما دا سوچ وکړو دا قدم مې واغستو چې یاره ذیشان دې غریبو خلکو دپاره دا قدم اوچت کړو نو مال هم پکار دی چې نور څه وس نه لرم لاسونو څه منډه تړلم یو هغه مې ورسره ډېره ووالله نو د دې دا وجوهات دي چې اخر اول دې ځکه ویللې ما ته چې یاره ته د ایم ډي قابل یې په دې وجه باندې چې تا ما سره دې اسپتال کې ډېر کار کړی دی د دوی سره لالچ کړی نه مې څه تمه کړی د دوی سره بس ټیمه پورې که نه د کومه پورې د اسپتال وي تاسو به دوی سره دلته کې نه انشاءالله څو پورې دلته اسپتال انشاءالله هم دلته به یم د خیره سره د دوی نمبر به هم په سکرین لګېدلی که چېرې ذیشان نمبر نه میلاوېدو یا مصروف و یا د اسپتال کې نه و بهر یو پیشنټ پسې تللی یو مریض پسې تللی نو تاسو عرفان خان سره هم رابطه کولی شئ ذیشان به اخري کې هغه خلکو ته هغه غریبانو خلکو ته چې د هغوی بچې وي یا وراره وي په نشه کې ککړ وي نور اسپتالونه کالو کې د میاشتې 30,000-35,000 روپۍ میاشت غواړي صحیح ده هغوی دا وس نه وي چې یاره زه د خپل بچي یا د خپل وراره یا د خپل خاندان کې چې کم بیمار وي د نشې بیمار چې
چې کوم وي د هغوی علاج وکړم. نو تاسو به هغوی سره څه رعایت کوئ او هغوی له اخري کې څه پیغام ورکوئ؟ زما هغه خلکو ته دا پیغام دی چې مطلب اوس زه تاسو ته هغه کیسه اوږدوم نو هغه خو هسې هغه زما ذهن دا وایي چې دا چې فضول خبرې به وي. زه به تاسو دا ووایم چې انشاءالله تاسو ته به پته لګي بیا به هم تاسو راځئ اچانک به هم راځئ انشاءالله تاسو ته به چې ما څه ویلي هغه به تاسو ته ثبوت سره ملاویږي هغه خبرې. او چې کم خلک بېوسه دي دې وخت سره ستاسو د دغه باندې ما ګوري زما هغوی ته دا وینا ده چې زما خو دا عرفان دی دلته دا منیجر دی چې زه نه یم دا ټول هر څه د ده لاس کې دی به هر څه سنبھالئ. خو زه چاپې له تللی یم مریض پسې یا نور څه مطلب اسپتال قانوني ډېر تقاضي دي هغې کې منډې تړې وال دي که نه. نو نور خو زه مطلب کور ته نه ځم پرون زه نیمه ګنټې له کور ته تللی یم والله زما مور داسې ما نه دغه چې دوبۍ کې انسان مسافر وي او 15 کاله پات راشي او چې څومره هغه هر څه والا پاخه کي او حلوا او شربت ټول ترې راټوي ما نه کور کې ټوله فیملي داسې ته وه. نو ما ورته لا خندل ما ورته یاره وایم دا خو دا 15 منټو فاصله کې زما هسپتال دی دا خو نو تا خو د 15 منټو تا ته ښکاري تا خو سوچ مونږ